ملګرو سلامونه، بیا هم راځو دال ته او دویم درس وایو. پیل هم د تیر په څیر په څه کوو؟ په تورو او له هغو نه د کلمو په جوړولو. دال دی، یې ده، واو ده او هې ده. دال یې واو سره یو ځای کېږي، هې څنګ ته لیکل کېږي. څه ترې جوړېږي؟ ډیوه. دال دی، واو دی، لام دی. دا چې سره نږدې شي څه به جوړ شي؟ ډول. ډول هم یا ډول دواړه ویل کېږي، هر یو چې جمله کې سم راتلو. دال دی، بې ده. دا چې نږدې سره ولیکل شي څه ترې جوړېږي؟ ډب. او ډال دی، بې ده، واو دی، لام دی. دال لیکل کېږي، بې واو ګډ ورسره لیکل کېږي او لام یې څنګ ته راځي. څه ترې جوړ شو؟ ډبول. ګورئ ډال یې واو هې و، څه ترې جوړه شوه؟ ډیوه. دال واو لام دی چې نږدې سره ولیکل شي ډول ترې جوړېږي یا ډول. دال دی، ډب. ډب خو پېژنئ چې یو چا ته ګزار ورکولو لپاره وایي. دال بې واو لام څه ترې جوړ شو؟ ډبول یا وهل. اوس به یو درس وایي، درس هم په ډیوه دی. ډیوه. ډیوه، ډیوه د ناور خور ده. ډیوه د پوهنتون پوهنتون. زده کوونکي ده. هغه پښتو ادبیات وایي. ډیوه. ډیوه د ناور خور ده. ناور نون الف واورې، خور کې خې واورې. ډیوه د پوهنتون. پوهنتون کې پې واو، هې نون، تې واو نون. زده کوونکې ده. زده کوونکې څنګه لیکل کېږي؟ زې دال کاپ، واو واو نون کاپ یې. هغه هې غین هې. پښتو پې ښین تې واو پښتو. ادبیات الف دال بې یې الف تې ادبیات. وایي واو الف یې یې. پښتو ادبیات یعنې پښتو ادبیاتو پوهنځي کې ده. کله چې فارغه شي بیا به په پښتو ژبه ګرامر هر څه باندې ډېره ښه پوهېږي. ډیوه. ډیوه د ناور خور ده. ډیوه د پوهنتون زده کوونکې ده. هغه پښتو ادبیات وایي. ډیوه د ناور خور ده. ډیوه د پوهنتون زده کوونکې ده. هغه پښتو ادبیات وایي. اوس راځو د درس وروستۍ برخې ته. هغه هم توري لیکل چې تاسو به ترې کلمې جوړوئ. دال، الف، کاف، تې، رې. دال الف نږدې سره لیکل کېږي، کاف تې رې ګډ لیکل کېږي خو دې ډل الف څنګ ته. څه ترې جوړېږي؟ ډاکټر. دال، نون، ګاپ، رې. دال لیکل کېږي، نون ګاپ رې ګډ دې ډل څنګ ته لیکل کېږي. څه ترې جوړېږي؟ ډنګر. دال، نون، دال. دال څنګ ته یې نون او ډال ګډ لیکل کېږي. څه ترې جوړېږي؟ ډنډ. ډنډ یا حوض. دال، یې، نون، ګاپ. دال لیکل کېږي، یې نون ګاپ یې څنګ ته ګډ لیکل کېږي. څه ترې جوړېږي؟ ډینګ. ګورئ ډال الف کاف تې رې. ډال الف
نږدې سره لیکل کیږي. کاف تیرې ګډ د دوی څنګ ته نږدې لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ ډاکټر. دال نون ګا پرې دال څنګ ته نون ګا پرې ګډ لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ ډنګر. ډنګر خو چې هم د چاغ ضد ده، یا هغه کس ته وایي چې کمه غوښه لري. او ډنګر وزیرستان لور ته ځینې خلک یې مال ته هم وایي، مثلا غویي ته ډنګر وایي. ډنډ دال نون دال ډنډ. ډینګ دال یې نون ګاب ډینګ. ډینګ جګ انسان ته وایي، یو ډول مرغه هم دی. که مو نه وي لیکلي ډاکټر داسې لیکل کیږي، ډاکټر. ډنګر دا شی لیکل کیږي. ډانډ دا شی لیکل کیږي. ډینګ دا شی لیکل کیږي. درنو ملګرو، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ، او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم خپله زنګوله یا سبسکرایب او له نورو ملګرو سره شریک کړئ.